نسوار هم چې د انسان بدن ته ډیر زیات زیانونه اړوي، لکه څنګه چې سیګرټ، شراب او مخدر مواد د انسان بدن ته زیانونه رسوي، همدارنګه نسوار هم ډیر زیانونه د انسان بدن ته اړوي. نسوار چې د تنباکو، ایرې او چونې څخه جوړیږي. یو خوا چې د غاښونه خرابوي، د بل خوا د خولې بدبویي زیاتوي. همدارنګه د دې دا تروي اوبه چې معدې ته تیریږي نو د معدې تیزاب زیاتوي او بالاخره د معدې دغه دیوال چې دی دا تخریبوي او د معدې زخمونه او نورې مختلفې ناروغۍ د معدې پیدا کوي. همدارنګه د خولې او د معدې سرطان چې دا یوه ډېره وژونکې ناروغي ده دا هم پیدا کوي. پخپله په دې تنباکو کې نیکوتین او دا د خولې د لارې رګونو ته جذبیږي او بالاخره دا په رګونو کې چې دی غوړ راجمع کوي او دا غوړ چې دی د زړه حملې ته یا سکتې ته او یا مغزي حملې یا سکتې ته چې دی زمینه برابروي او د دې د راتلو شونتیا زیاتوي. نو په دې اساس باندې د نسوار څخه ځان وساتئ. د یو بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازه غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا په